جی کتونکو په دا وخت کې تاسو سره یو بل انتهایی افسوسناک خبر او بریکینګ نیوز شریکو او هغه دا چې د پیښور رنګ روډ باندې نادرا اپس سیرما د دوايانو په ګودامونو کې اور لګیدلې دغه اور په ډیره لویه پیمانه شاوخوا سیمو ته هم راپور شوی چې د ولس اندېښنې راپارولې دي د ریسکو 1122 د وینا تر مخه دا وخت اته فایر ویکلز او دوه واټر براوزر او درې امبولانس د اور په مړ کولو کې مصروف دي چې پکې د ریسکو 1122 د 10 نه زیات چارواکي حصہ اخیستلې ده ریسکو 1122 زیاتوي چې دا وخت تر 80% پورې په اور باندې قابو موندل شوی دی تر دې دمه د راغلو اطلاعاتو تر مخه د اور لګېدو په یاده پیښه کې بلها مالی زیانونه رامخته شوي ولې د ځاني زیان لا تر اوسه اطلاعات نه دي ترلاسه شوي حاجی کتونکو یو ځل بیا تاسو ته ووایو چې د پیښور رنګ روډ نادرا اپس سیرما په لویه پیمانه د میډیسن په ګودامونو کې اور لګېدلی کوم چې په لږ ساعت کې تر ډېر حده خور شوی او د ولس اندېښنې راپارولې دي دا وخت د ریسکو 1122 د وینا تر مخه د ریسکو 1122 چارواکي سره د اور مړ کوونکو آلاتو دغه اور په مړ کولو کې بوختي او تر ډېره حده دغه اور مړ کلی ولې دغه اور دومره تیز او دومره یودم خور شوی و چې د پیښور د ولس اندېښنې راپارولې وې حبیب الله همدرد انډس نیوز نیټورک مټا سوات